السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره، الله مو حافظو ناصر سا. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په زندان کې د بندیانو لپاره د جمعې لمونځ څه حکم لري؟ جواز لري او که نه لري؟ د دوه کتابونو نه حواله کړې ده. دی وایي چې هغه کتابونو کې لیکلي دي چې په زندان کې به لمونځ جایز ده، خو دی وایي جواز په معنا د فرض ده او که دا جواز په معنا د اباحت په معنا باندې نه. نو محترم وروره، دا چې دی لیکلي دي بیا له دوی نه پوښتنه وکړه، زه به شرعي حکم درته ووایم یورې. نو مسئله داسې ده محترمه چې په زندان کې د جمعې لمونځ څنګه ده؟ د مونږ حنفي فقها وایي چې د جمعې لمانځه دپاره اذن عام شرط ده. نو که بادشاه په خپل قصر کې مونځ کو، عامو خلکو ته اجازه نه ورکوله، دغه لمونځ نه صحیح کېږي، ځکه اذن عام نشته ده. نو په زندان کې محترمه اذن عام نشته ده. خو شامی رحمه الله یو خبر کړی د فرد المحتار کې، الته لیکلی دی وای دا اختلاف الته د مسله الته ده چې د جمعې لمونځ په یو ځای کې ادا کېده، که په ډیرو ځایونو کې ادا کیږي وای بیا پروا نه کوي. خدا د شامی خبر ده. علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله د علاو سنن په اتم جلد کې 58 صفحه کې یو بحث کړی، دلیل کون اذن العام شرطا للجمعه. نو الته ډیر ښه بحث کړی د محترم په دی باندې چې د احناف په مذهب باندې د جمعې لمانځه لپاره اذن عام شرط ده. دلیل یې دا ده، څومره ښه دلیل یې ویلی، دلیل یې دا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په مکه مکرمه کې د جمعې لمونځ په مکه مکرمه کې فرضیت راغلی، خو رسول الله کو نه. نو خو فرضیت الته راغلی، ولی نه کو؟ ځکه الته اذن عام نه موجودی ده. اذن عام راتلی نو سره لدی رسول الله سلام د نور المنځونو جمع کولی په مکه مکرمه کې، جمع کول رسول صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې. اما الته د جمعې د لمانځه یو شرط چې هغه اذن عام و هغه الته نه هغه کېده، ځکه دا اذن عام به علی سبیل الاشتهار وي چې خلک خبر سي. نو که دوی علی سبیل الاشتهار او اذن عام په طریقه باندې کړي وای، نو الته کافرانو ضرر ورته جوړاو و هجوم په مسلمانانو راول. ففيه دلیل قول الحنفیه باشتراط اذن العام للجمعه. محترم دي مونږ د احناف له دغه خبرې نه معلومیږي چې زندان کې بيخي د جمعې لمونځ نصیب کیږي، ځکه الته اذن عام نشته د وروره. نور چې نور کتابونه لیکلي دي وروره، نو هغه د مغول علماو نه پوښتنه وکړه چې هغوی دغه خبر په کومه بنا باندې کړې ده. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسېږي. او پوښتنه ترې وکړه چې تاسې د جواز نه څه مطلب مراد ده. الله دې ونه زه وروره کامیاب